د یو وخت کیسه ده. لوکاټ پور کلي کې یو فیملی اوسېدله، په کوم کې چې میټا او بیټو دوه وروڼه پاتې کېدو. دوی خپلو ښځو او پلار سره په دې کور کې اوسېدلو. میټا او د ده ښځه ډېر زیات تیز وو. بیټو او د ده ښځه ډېر شریفان وو. د دوی پلار د دپاره په دې کور کې بې له ځان له کورونه جوړ کړي وو چې تر زوی دا دواړه جګړې نه کوي. یو ورځ میټا او د ده ښځه په کمره کې ناست وي. نصیبه بچی لږې یو کپ چای راوړه، سهاره نه مې نشتا نه ده کړې، او سره یو دوه د ډبل روټۍ پیسونه هم راوړه، ډېر زیات وږی شوی یم. واوره میټا واوره، وګوره پته نشته چې ستا پلار په دې معدې کې کم تیزاب اړولی دی چې دونه ډېره ولوږه دې ته لګېږي. زه خو یم چې ورشه واشروم ته یې تالې ولګوه، نه به په واشروم کې دا خېټه تشوي او نه به دونه وږي کېږي. دې خبرې دپاره زه هم سوچ کوم. ما سره خو څه د حرامو پیسې نه دي چې دا دونه ډېرې روټۍ خوري، زه ورځم د سره خبره کوم. زه میټې ورشه په خېټه کې ستنېدنه کوه، ګیس دې وباسه. بیا میټا دې ته راشي او دې ته ژبه ووهي. بچی زه اوس په تا باندې بوج جوړ شوی یم چې ته ما ته 2 وخته روټۍ نشي راکوی. 2 وخته نه 10 وخته، همیشه دپاره به روټۍ غواړې. نه زما د کمې میلې چلیږي چې زه به تاله هر وخت روټۍ درکوم. میټا وروره د ته څنګه پلار سره خبرې کوې؟ تا ته خو شرم کول پکار دی. پلار سره څوک دا رنګ خبرې کوي چې تا سره یې دومره خیال وي، نه ته دله روټۍ ورکوه. ما نه دا کار نشي کېدی، زه نوره روټۍ نه ورکوم. او سمه ده، زه به روټۍ ورکوم، زما پلار ما باندې بوج نه ده. دا ووایي نو بیټو دلته نه لاړ شي او لږ شانتې وروسته د بیټو ښځه ده ته بیا ناشته راوړي. د میټا په دې کلي کې یو دوکان وي. دا په دوکان کې ولاړ وي چې په دې وخت کې د کلي کم سردار وي ده ته راورسېږي او بیا ده ته ووایي تا ما ستا دپاره یو ډېر ښایسته آفر راوړی ده چې ته یې واورې نو ته به ډېر خوشحال شې. څه آفر دې راوړی ده ملک صاحب؟ زر ووایه چې زه یې واورم زه هم خوشحال شم. میټا زه ستا له کور اخیستل غواړم، هغه هم په 50 لکه. څه په 50 لکه؟ خو ملک صاحب هغه نیم کور زما ده او نیم زما د رور ده. میټا مونږه پوره کور اخیستل غواړو، دا اوس ستا مسله ده چې ته څنګه په مونږه باندې پوره کور خرڅولی شي. سمه ده ملک صاحب، زه به څه نه څه حل راوباسم، بیټو به راضي کړم او بیا به کور په تا باندې خرڅ کړم. بیا دا ملک دلته نه لاړ شي. یاره دا خو ډېره ښه موقع ده د مالدارې جوړېدلو. اوس ماته څه نه څه په طریقه سره د بیټو په پیسې باندې قبضه کول پکار دي. میټا چې کور ته راشي دا خبره خپلې ښځې ته وکړي نو چې دا یې واوري ډېره خوشحاله شي. میټې ما سره یو ډېره ښه ایډیا ده. د شپې به ستا د پلار کمرې ته ورشم او په خولې به ورته تکیه کېږدم. مړ کېدلو نه وړاندې به زه بیا هلته نه وتښتم او بیا به مونږ بهر ته شور جوړ کوو، به وایو چې بیټو خپل پلار وژلو. دا شانتې به ستا پلار بیټو بیا کور نه وباسي او ټول کور به مونږ ته پاتې شي، کوزه به مونږ پرې وکړو. واه واه ښځې ایډیا خو ستا ډېره ښه ده. با چې یو ځل شپه شي نو مونږ همدغه کار کوو. په دې کلي کې د کاشاب په نوم باندې یو ډاکو اوسېدلو. ده د خلکو ډېرې پیسې غلا کړې وې. مالک زه خو وایم چې مونږ ته د خپل ځای بدلول پکار دی. داسې نه وي چې په تلاش کې پولیس زمونږ ځای ته راورسېږي. او ستا خبره صحیح ده، ته داسې کار وکړه چې د خپل یو کس مخبري ولګوه، هغه به مونږ ته معلومات راکړي چې پولیس په مونږ باندې شک شته او که نه. سمه ده مالک، زه هم دا اوس مخبر ته ورځم او د هغه خپله ذمېداري لګوم. دې نه وروسته بیا دغه کس دلته نه لاړ شي، خو چې کله شپه شي نو د شپې بیا نصیبه کینچي خپله تاکیه راواخلي، کمرې نه رابهر شي او د سخر کمرې ته ورشي. په دې ټیم کې د ده سخر دلته ویده وي. بابا خو څنګه خرړېږي، اوس به د ده په خولې باندې تکیه کېږده او د ده خرړول به ورته بند کړم. بیا نصیبه کینچي د ده په خوله باندې تکیه کېدوي او دا بیچاره پښې لاسونه ټکوي او دې نه وروسته بیا نصیبه کینچي دلته نه وتښتي. چې کله د شور اواز واوري نو بیټو هم بهر راشي. څه وشولو؟ دا د پلار جان اوازونه څنګه بار ته راځي؟ ډېر هوښیار مه جوړېږه. د پلار په خولې باندې د تکیه یې خودې هغه دې وژلو، اوس ځان مه خلاصوه. میټا وروره دروغ مه وایه، ما د پلار په خوله باندې تکیه نه دی ایښودې. پلار جانه ما په خپله ولیدلو، دې غټ خېټې ستا په خولې باندې تکیه یې خودې وته یې وژلې. بیټو ما تا نه دکه امید نه و، تا ما ته یو وخت روټۍ راکړه، اوس مې وژل غواړې. پلار جانه میټا دروغ وایي، زه د داسې کولو سوچ هم نشم کولی. بکواس بند کا،
ته او د ستا ښځه اوس دې کور نه وځئ زه د ستاسو دواړو شکلې یو منټ دپاره هم نشم کتلی شا به وځئ دې کور نه. پلار جانه په ما باندې دا ظلم مه کوه زه چېرته لاړ شم. چې چېرته ځې نو هلته لاړ شه. تا د خپل پلار د وژلو کوشش کړې ده اوس ته دلته بالکل نشي پاتې کېدی. دې کور نه وځئ شابه. دین ورسته دوی دا او د ښځه دواړه کور نه وبسي. دی دواړه ډیر په پریشانۍ کې دی کور نه بهر روان شي د ځنګل په طرف ته. دی چې کله ځنګل ته ورسېږي نو دلته یو د لرګي کور دوی ته په نظر راشي. ای ښځې دا وګوره دا خو د لرګي کور ده زمونږ دپاره خو ځای پیدا شولو مونږ به په دې کور کې شپه تیره کړو بیا چې کله سهار شي ځان دپاره به ځای وګورو. بیا دوی دواړه د دې لرګي کور ته وردنه شي خو بل طرف ته میټا او د ښځه دواړه ډیر زیات خوشحال وي چې د دوی کار ښه کامیابۍ سره وشولو. ای ښځې ستا ترکیب خو په کار راغلو ستا د پلارجان په خوله باندې تکیه یې کېښودله او ما الزام په بیټو باندې ولګولو او داسې اباجان ته بالکل شک هم ونه شو. او میټې زه داسې اسانه نه یم چې په ما به شک کېږي. ته به داسې کار وکړه چې دغه مکان په ملک صاحب باندې خرڅ کړه او هغې نه 50 لکه روپۍ واله. موږ به بیا بل کلي ته لاړ شو پلارجان به په یتیمخانه کې داخل کړو. سمه ده ښځې زه سبا خپل پلار نه کاغذونه الوم او بیا دا کور ور باندې خرڅوم. د بیټو پلار چې دا خبرې واوري نو ډیر خفه شي او واپس خپلې کمرې ته راشي نو دلته کینی. دا ما نه څه غلطي وشوه بیټو بې ګناه و او هغه الزام په بیټو باندې ولګولو ما هغه کور نه وویستو اوس په ماته میټا ته سبق ورکاره کول پکار وي. بیا چې کله شپه تیره شي او ورځ راشي نو میټا د خپل حصې کاغذونه راواخلي دکان طرف ته روان شي. دکان کې انتظار کوي په دونه وخت کې سردار هم دلته راورسیږي. میټې دا ټول کور بندوبست یې وکړلو او ملک صاحب به داسې پوه شه چې کار وشولو دا زما د کور حصې کاغذونه دي دا تو واخله او نیمې پیسې ماله راکه باقي د بیټو والا حصې کاغذونه به هم سبا زه درکم او نیمې پیسې به بیا راکې. وا میټا زړه دې خوشحال کو راته بس سمه ده په دې بیگ کې 25 لکه روپۍ دې دا واله او دا کاغذونه راکه باقي 25 لکه روپۍ به زه سبا تاله درکم هغه کاغذونه به درنه هم والم. سردار پیسې ورکړي او کاغذونه ترې راواخلي دلته نه لاړ شي. میټا چې دا پیسې واخلي نو ډېر زیات خوشحال شي. مخام چې کله خپل کور ته راشي نو نصیب کینچې ته دکه پیسې چې وښیي. میټې زمونږ خو قسمت ویښ شولو اوس مونږه مالدارې شو مالدارې. او ښځې ته دغه پیسې المارۍ کې کېږدوه زه پلارجان ته ورځم د بیټو د حصې کاغذونه ترې غواړم. نصیبه دکه پیسې بیا په المارۍ کې کېدوي او میټا راشي خپل پلار ته او دې ته ووایي پلارجانه تا سره یو ضروري خبره کوم. څه خبره کوې بچی؟ پلارجانه د بیټو حصې کاغذونه ته ما سره کېده ته سپین ږیره شوی داسې نه وي چې کاغذونه خوا دې خوا شي. او بچی ستا خبره ټیک ده ورشه هغه کاغذونه زما په کمره کې المارۍ کې دي هغه هغې نه وباسه او سنبال یې کېږده. پلارجانه ته د دې خبرې خیال مه کوه زه به هغه کاغذونه داسې سنبال کېږدم چې د چا پلار هم نشي ویستی. بیا میټا دغه کاغذونه المارۍ نه وباسي او دا خپلې کمرې کې هغه پیسو سره په المارۍ کې کېږدي. ای ښځې سبا به سردار صاحب 25 لکه روپۍ راوړي او دا کاغذونه به ورکو او بیا به دا کلی پرېږدو دلته نه به لاړ شو. هلته په ځنګل کې بیټو خپلې ښځې ته ووایي ای ښځې ډېر زیات وږې شوي یو زه به لږ ځنګل ته ورشم که چېرته میوه شیوه پکې وي زه به یې راوړم او به وخورو په هغې به ګزاره وکړو. بیټو ته یوازې مه ځه زه هم تا سره ځم. سمه ده ښځې بیا ته هم راسره لاړه شه. دوی دواړه دلته نه روان شي نو هلته د ډاکو چې کم شاګرد وي دا خپل مالک ته راشي. مالک ما مخبري وکړله پولیس ته زمونږ پته لګېدلې ده دې نه وړاندې چې هغه دلته راشي مونږ ته دلته نه وتل پکار دي. دوی دغه پیسې ځان سره راواخلي او دلته نه وځي او چې کله ځنګل ته راشي مالک وګوره مونږ پیل حال دغه پیسې دلته پټو او بیا به وروسته راشو دلته نه به یوسو. که دلته نه چا دا پیسه یوړه بیا؟ ای مالک دا ځنګل ته دلته انسانیان ولې راځي؟ سمه ده ته دا پیسې دنه کېږده بیا مونږ دلته نه وځو. بیا دا کس پیسې دنه یوسي او دنه دغه پیسې کېدوي او دلته نه بیا واپس دوی د ټول لاړ شي. بل طرف ته بیټو او د ښځه راشي دنه چې
چې دنه کله دې کمرې ته ورشي چې دا پیسې وویني نو دوی ډیر زیات حیران شي. ښځې دلته خو ډېرې پیسې پراتې دي، دا چا ایښودې دي؟ هی بیټو دا خبره پرېږده، دا زمونږ په قسمت کې وي، موږ به دا ځان سره یوسو. نه ښځې موږ به نن شپه د دې انتظار کوو، که دې پیسو پسې څوک را نه غلو بیا به دا پیسې موږ ځان سره یوسو او په کلي کې به ځان ته یو ښایسته کور جوړ کړو. سمه ده بیټو، نن شپې به موږ دواړه دلته کې پاتې شو. بیا دوی دواړه دلته پاتې شي ایثار شي تر دې پورې چې دغه شپه هم په دوی باندې راشي. بل طرف ته د بیټو پلار لاړ شي د میټا کمرې ته ورشي، د شپې دلته نه پیسې او دغه کاغذونه را واخلي او بیا دلته نه روان شي. بیټو او د ده ښځه سهار دغه فیصله وکړي چې دغه پیسې به ځان سره یوسو. بیا دوی هم دغه پیسې ځان سره راوالي او دلته نه روان شي، خو په لاره کې دغه او د ده پلار سره میلاو شي. نو پلار ته ووایي پلار جانه په دې ټیم کې ته چېرته روان یې؟ بیا د دې پلار دته ټولې خبرې وکړي چې کله یې بیټو واوري نو ډیر زیات خوشحال شي. شکر د پلار جان چې تا زما په خبره باندې یقین وکړلو او دا دې ښه وکړو چې هغه کاغذونه او پیسې دې ځان سره راوړې او ګوره سردار صاحب خیاسې هم نه پرېږدي او هم پلار جان اوس ما سره هم ډېرې پیسې راغلي دي، مونږ بقي زندگی په دې باندې ډېره ښه تېروی شو. خو چې کله سهار شي نو سردار کاغذونه راواخلي د میټا کور ته راورسیږي. ښځې کاغذونه زر زر راوړه، څه چلو شو؟ نصیبه چې المارۍ ته وویني نو دلته هیڅ نه وي. میټې هم لوټ شو، هم برباد شولو، دنه نه کاغذونه شته او نه پیسې. دا ته څنګه خبرې کوې؟ ماله کاغذونه راکه کنی خیر دې نشته. په دونه وخت کې بیټو او د ده پلار دواړه دلته راورسیږي. کاغذات او پیسې خو ما سره دي، نو بیا راکه او 25 لکه پیسې والا. نه سردار صاحب دا میټا ډېر دروغجن سړی ده، دا په دروغو باندې تا باندې د کور خرڅولو کوشش کولو. دا بیا سردار ته ټولې خبرې وکړي چې دی واوري نو ډیر زیات غوسه شي. ها میټانو ته داسې حرکت وکړلو، اوس د دې سزا به تا ته میلویږي. ستا د ایسې چې کوم دکان دغه اوس زما شولو او ستا د ایسې کاغذونه هم ستا پلار ته ورکوم. سردار صاحب خدای د پاره داسې مه کوه، که ته ما ته هغه دکان رانه کړي نو زه به خپله ګزاره څنګه کوم؟ ستا ګزاره خو اوس ډېره مشکل ده. ما ستا ټولې خبرې واورېدلې، ستا ښځې زما په خوله باندې تکیه ایښودې وه، بیا الزام تا په بیټو باندې ولګولو. اوس ته او ستا ښځه دې کور نه وځې، بقي ژوند په ځنګل کې تېروئ. ښځې اوسه کې خو زمونږ ټول رازونه ښکاره شولو، زه ورځو چې بقي زندګي مونږ په ځنګل کې تېره کړو. دوی دواړه دلته نه روان شي، دې ځنګل ته چې ورسیږي دا د لرګي کور وویني نو دوی ته دننه شي. زه ښځې د اوسېدلو دپاره ښه ځای میلاو شولو. په دې وخت کې دغه ډکوان دلته راشي او هلته چې کله خپلې پیسې وویني چې نه وي نو ډېر زیات غوسه شي. زمونږ پیسه چېرته ده زر ووایه. وروره کومه پیسه ما ته هېڅ پته نشته. هلکه دوی رزوړند که الټه چې تر څو زمونږ پیسې رانه کړي دی پرې نه دی. بیا د دواړه دلته الټه رزوړند کې او دې دواړو ته ښه سزا میلاو شي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مونږ ته کامنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.